وروسته یو سیلابونو د خوست په ډېری شمېر سیمو کې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو د اړولو ترڅنګ یو شمېر لوی پلونه او استنادي ډولونه هم خراب کړي چې د ولایت د فواد عامه ریاست په هڅو د لوی پلونو د تخریب مخه تر ډډه نیول شوي. د خوست ولایت د فواد عامه رئیس مولوي محمد الله وایي د یادو پلونو د جملې څخه یو د دغه ولایت د شمال اړوند فارم باغ د پله استنادي دیوال تخریب و. که د تخریب مخه نیول شوي نه وای نو د پل د ویجاړېدو سبب کېده چې دوی اوس د زیات تخریب مخه ونیوله. دا د شمال د خوست ولایت مربوط د شمال فارم باغ پل دی چې د سیلابي مسامې بارانونو د وجې نه متضرر شوی دی او ډېر تکلیف ورته رسېدلی دی، مشکلات ورته رسېدلي دي، حتی کې د غورځېدلو خطره یې وه. نو په دې کې موږ د خپل ولایت مقام نه او د خوست ولایت د پیدامې وزارت مقام نه په دغه د پیدامې ریاست په حالو ځالو د وزارت داخله نه د مالي مرستې کومک ته موږ سوه شو. الحمدلله ځینې بیړنی کار روان دی. نو انشاءالله اوس په ټول حال موږ دې لپاره کنټینر نصب کوو د مسامې بارانونو نه د پل وژغورل شي. په آینده کې انشاءالله موږ زیات پلان لرو چې د هغې لپاره صحتي پلانونه جوړ کړو. د دغه ولایت د زاړه هوایي میدان یو تن چارواکي مولوي عبیدالله وویل چې اسلامي امارت په ګډه همغږۍ هڅه کوي چې په هره برخه کې د هېوادوالو لپاره خدمت وکړي. او په دې کې د میک سره د ولایت نه ونڅه د وزارت داخله نه ونڅه د فواد عامې نه ونڅه د شهرسازۍ نه ونڅه د ټول ورګانونه په دې کې میک مشترک یو په دې کې مطلب مختای د ملت ته د خلک ته می خدمت کوي ځکه چې د حکومت یوازې د یو کس نه جوړي، حکومت جوړیږي د ملت او د رعیت دوړ نه جوړیږي. نو میک د حکومت د غوښتنه کې هغه د میک د باغ چې د کنه ارزو دو میک د خلک ته خدمت وکړي ترڅو چې په هر لهجه باندې وي، په هر توان باندې وي، موږ د خپل خلک دفاع وکړو او موږ د شپه ورځ چې د کنه آماده یو. او په دې کې چې می سره کې ما کړه دا اکثره ډیر کې ما شوی دا د زوړ میدان د طرفه د مشر قومندان جناب سرحدي صاحب طرفه می سره کومه شوی دا ځکه څلور کنټینر یې روکړو سره زمن کې کبلې می تارو کړه چې دا کوم کنټینر سره ټچ کیږي. د سیمې اوسیدونکي هم په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت د چارواکو مننه کوله چې د یاد پل د تخریب مخه نیولي. دوی زیاتوي چې په یاد پله باندې ډېری شمېر خلک تګ راتګ کوي چې په دې وروستیو کې د تخریب سره مخ وو. زه د افغانستان د اسلامي امارت نوي جهان مننه کوم چې دا د فارم باغ عمومي فعالو ته تفصیلونه ورلوندې دي. د موږ په وخت اکثره د عجله وکړه ورسېدل د پله مخنیوی وکړو د ویجاړ کولو او په دا کې خصوصا د فایدامې رئیس صاحب نوي جهان مننه کوم او خصوصا د میدان اوی زوړ میدان مولوي صاحب سرحدي نوي جهان مننه کوم چې دا په مالی مرسته نه دا کور چلان ده ان شاء الله سار ته ورسیږي. د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونه په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو لوی پلونو استنادي دیوالونو او فرشې تخریب کړي چې د جوړول هڅې پیل شوي. سیمهوال یې غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي باید په وخت د پل د تخریب مخه ونیسي. د دغه ولایت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي چې د یاد استنادي دیوال د تخریب سره سم انجینران سیمې ته استولي او ډېر ژر به یې ورغوي ترڅو د پل د تخریب مخه ونیول شي.